سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. مقصد د سورة البقره بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت څلور حصې د اول حصه سل آیتونه، په اول حصه کې اثبات التوحید، ثابتول د دې خبرې چې الله ذات او صفات کې یو دی، لا شریک دی. دویمه حصه یو سل یو نه شروع کوي تر یو سل شپږ اویایمه پورې. په دویمه حصه کې اثبات الرسالت په دفع د 9 اعتراضاتو. رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابتوي، هغې چې کم 9 اعتراضات دي د منکرینو، د هغې جوابات کوي. دریمه حصه د یو سل اووه اویا نه 253 پورې. په دریمه حصه کې جهاد فی سبیل الله چې دی توحید و سنت دپاره به جهاد کوي. څلورمه حصه 254 نه تر اخره. په څلورمه حصه کې انفاق فی سبیل الله تعالی چې جهاد به د انفاق نه کیږي، دی دپاره به انفاق هم کوي، مال هم لګوي. اول حصه شروع ده، دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول 20 آیات دي، په دې کې بیان د هغه دریو ډلو کوم چې ما سبقه کې ذکر شوي فاتحه کې، هلته اجمال سره، دلته مفصل ذکر کوي. رومبني 1400 آیاتو کې منګه دا هغه دریو فرقو د منعم علیهم، مغضوب علیهم، ضالین بیان مفصل کړي. امثال دعا د پاره د منکرینو ظاهریو او باطنیو هغه موږ شروع کړی دی. هغې کې مثال اول آیت 13 کې د اور مثال دی چې دا د پاره د کفارو ذکر کوي، چې د هغې بیان 6 آیت کې و. نو هغه مثال موږ پروني سبق کې په وضاحت سره ذکر کړی و چې د دې کافرانو مثال داسې دی، حال د دوی داسې دی، صفت داسې دی لکه په یو صحرا کې څه خلک ناست وي او هلته توره تیارۍ، په غزي کې ماران لړماني، چار چاپیره کندې وي، شیشې وي او لاره د دینه خطا شوي. نو که دوی پاسیږي او طرف ته روانیږي، په غلط سمت ځي او دوی ته نقصان رسیږي، کله د مار لړم، کله د کندو د وجې. نو دوی ځای په ځای کینی، د هغه ځای نه خوځیم نه. په دغه موقع کې یو تن راشي اور بل کی او هغه د خلکو ته وایي راشي د دې نه ځان له رڼا واخلئ او لاړ شي، په خپل منزل مقصود روان شي بغیر د لیدو د ضرر او نقصان. دوی دغه ټایم کې راشي، دا کس د هغه ځای نه وشړي او هغه اور ورته مړ کي. نو دی به همیشه دپاره په هغه ځای کې په تیارو کې پاتې شي او تش نقصان به ویني. نو دغه مثال د مکې د مشرکانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله لاره ولیږه، هغوی ورته بیان وکړو چې د شرکیاتو، کفریاتو، بدعاتو تیارونې وباسي. نو هغوی راپاڅېدل، قرآن او سنت د پیغمبر د هغې مخالفت شروع کو، تر دې چې الله ته هغه رڼا د مکې نه مدینې ته بوتلو او خلک تر مرګه په تیارو کې پاتې شول. نو دغه مثال د مکې د مشرکانو. دا مثال په دې دور کې دغه خلک هم دی چې چاته قرآن بیانیږي
رڼا ورله الله ورکوي او دی هغه رڼا څه کی ترک کی پرېږدي. نو دا یاد ساتئ تر مرګه پورې به دې په تیارو کې پاتې وي. استازو کې چې کم خلک قرآن اوري او دا لیکي دا یادوي دا خبره هم ورسره ولیکئ. که تاسو کې چا هم قرآن داسې منځ کې پرېښودو غفلت اختیار کو یاد ساتئ دا به همیشه دپاره به دي په غفلت کې پاتې کیږي. نو چې الله تعالی رڼا درکه اوس د دې رڼا نه فایده واخله. کوشش وکړه چې ځان ته جدا نه کړي. ستا تعلیم وي ستا دنیاوي معاملات وي کار وي روزګار وي کور وي بچي وي تر دې چې خپل ځان دی وي مال دی وي چا در نه ضایع کېږي ځي اخوا خو چې دا قرآن پرې نږدې سنت د پیغمبر پرې نږدې په یو قیمت هم ځکه دا ستا اصل مقصد دی دنیا ضرورت دی. نو د یو عاقل انسان چې هغه کې عقل وي هغه به چرې هم د ضرورت دپاره مقصد نه پرېږدي. ضرورت هغه پوره کیږي په هر صورت او مقصد که دې پرېښودو هغه بیا ته نشي پوره کولی. نو الله رب کریم د دې مثال ذکر کړی په 18 کې. اوس کوم آیت چې ما تلاوت کو صم بکم عمی فهم لا یرجعون دا تتمه ده. تتمه د اتمام نه دی معنی پوره کول. روستو تمثیل ذکر شه مثال ذکر شه نو دلته تتمه راوړي هغه مثال درله مکملی چې هغې کې څه خبرې پاتې وي چې هغه تمام شي. نو دا آیت به طور تتمه د پاره د مثال اول چې هغه د اور مثالو. اول دلته زه لفظي معنی کوم چې عام علما مفسرین دا معنی کوي. تاسو یې واورئ لیکئ مه. چا سره بیاض وي قرآن مجید وي په هغې کې مه لیکئ. البته په خپلو کاپیانو کې لیکئ شئ کتابچو کې ولیکئ او بیا په دې اعتراض کو هغه اعتراض به هم بیا تاسو ځان سره نوټ کړئ. صمون کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم لا یرجعون نو دوی نه راګرځي. کته اوس معنی کې او دا متعلق کې د مشبه سره مشبه سوکو مثلهم کې کفارو کنه. نو کته دا متعلق کې د مشبه سره او مشبه سره چې متعلق کې دا صحیح راځي په نسبت د مشبه به استوقد نارا الذي استوقد نارا. متعلق چې د مشبه سره شي دا آیت نو بیا داسې راځي چې هغه کفار څه دي صمون کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي. نو که دلته د دا معنی وکړه په دې باندې اعتراض واردېږي. اعتراض دا راځي چې ابو جهل عتبه شیبه دا چرته موږ نه دي اورېدلي چې هغې نابینا و هغې کاڼه او هغې ګونګیان. ابو جهل خو حقیقت کې بینا و هغه اورېدو هغه خبرې هم کولی شو. نو که ته دلته مطلق ذکر کې چې کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي نو بل خوا چې وګورې حقیقت کې خو هغې نه و کاڼه ګونګیان او ړانده. د دې څه جواب دی؟ در اصل دلته تشبیه بلیغه دی. تشبیه بلیغه ځکه چې مبتدا مع حرف تشبیه مقدر یعنی حذف دی. د صمون مبتدا او ورسره حرف تشبیه بکمون عمیون کې مبتدا او حرف تشبیه دا محذوف دی پټ دی دا به روباسو. نو عبارت در اصل داسې دی هم دا هم مبتدا شه نو صمون دې سره حرف تشبیه لګوي کاف نو هم کا صمن داسې کلام دی اصل. صمون به څنګه وي هم کا صمن بیا بکمون هم کا بکمن عمیون هم کا عمین دا ولیکئ چې دلته تشبیه بلیغه دی در اصل ځکه مبتدا مع حرف تشبیه مقدر دی حذف دی او هغه څه شی دی هم کا صمن هم کا بکمن هم کا عمین. نو اوس معنی صحیح شوه. معنی به زمون څنګه وي
سمون یعنی هم کا سمن، دوی پشان د کڼو دي. هم کا بکمن، دوی پشان د ګونګیانو دي. هم کا عمین، دی پشان د ړندو دي. نو دلته هغه اعتراض رفع شو. حقیقت کې دوی کاڼه ګونګیان ړانده نه دي، پشان د کاڼو ګونګیانو ړندو دي. نو پشان د کاڼه څه مطلب چې د هغې پشان کاڼه نه اوري. نو دیم پشان د کاڼو دا حق قرآن کریم اصل مسله نه اوري. بیا وی بکمون یعنی که بکمن پشان د ګونګیانو دي. ګونګیان خبرې نشي کولی، نو دوی هم چې ته ورته قرآن بیانې ګونګیان شي، حق نه تسلیموي. چې ورته کلمه ووایي ګونګیان شي، حق نه تسلیموي. دوی ته وایي کعمین پشان د ړندو دي، ړوند هغه نه ییني. ادي تم چې قرآن کریم اوخې دلیل ورته اوخې هغه نه ییني، پای باندې سترګې پټوي. نو دلته تشبیه بلیغه ده. مبتدا ما حرف تشبیه کاف حذف ده. دو اصل کلام دا سه ده هم کا سمن، هم کا بکمن، هم کا عمین فهم لا یرجعون. اغه اعتراض شه حل شو. سمن دا جمع دا د اصم. سمن جمع دا د اصم، او د اصم معنی څه ده؟ کونو. ځکه دلته مونږ جمع معنی کړی سمن کاڼه، او د دې مفرد څه شی دی؟ اصم معنی کونو. بکمن دا هم جمع ده د ابکمو. ابکم بکمن جمع ده د ابکمو، معنی د ګونګې. مونږ ځکه جمع معنی وکړه بکمن ګونګیان دي. عمیون جمع ده دا هم د اعما. اعما معنی ړوند. دی وجه مونږ دلته جمع معنی وکړه عمیون ړانده دي. پشان د کڼو دي، پشان د ګونګیانو دي، پشان د ړندو دي. ګوره دلته د منکرینو تشبیه ورکوي د کونو د ګونګ او د ړوند سره. او دا هم مونږ وویل چې دا صرف تشبیه دی، چې څنګه کون ړوند او ګونګ فایده نشي اخیستی د هغه اعضاو نه، د سترګو نه، د غوږونو نه، د خولې نه فایده نشي اخیستی، نو همداسې دوی هم فایده نشي اخیستی د حق اورېدو دپاره، د حق د لیدو دپاره، د حق د تسلیمولو دپاره. لکه دې دپاره تاسو یو آیت وګورئ د سورة الاحقاف. د دوی سترګې، د دوی غوږونه او د دوی خولې وې صحیح ورسه، خو دوی ته صرف فایده نه اخیسته. سورة الاحقاف 46 سورت 46 نمبر سورت آیت دے 26. سورة الاحقاف 46 سورت 46 سورت آیت میں سوئے 26 نمبر آیت. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. دیزی نگوره وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا او گرزول مونږ دوی را سمعا غوږونه او ابصارا او سترګې وافئده او زړونه. فما اغنانهم سمعهم نو فایده وانغستو دوی، نو فایده ورنکو دوی ته سمعهم غوږونو د دوی وای نه اورېده، ولا ابصار مو نه سترګې د دوی، ولا افئدة مو نه زړونه د دوی، من شیء څه شی اذا كانوا يجحدون بآیات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. د آیت نه ثابتېږي چې آزاد دوی وو، خو دوی د هغه اعضاو نه فایده وانغسته. چې هر څه شته خو فایده ترې نه ناخلي، یاد ساته د حق دپاره. نو دا د الله په نیز کالعدم شو. چې هر څه وو فایدې ترې وانغستو، حق پې وانه اورېدو، قرآن یې پې تسلیم نه کو، سنت یې پې تسلیم نه کو، قرآن ته یې ونه کتل، پیغمبر ته یې ونه کتل، قرآن ته یې غوږ کېنښو، پیغمبر ته یې غوږ کېنښو، نو دا هم په نیز د الله کالعدم شو. داسې شو لکه ګونګیان، داسې شو لکه کاڼه، داسې شو لکه ړانده. ولې
چې دین کې ستا غوږ سترګې او پوز استعمال نشي نو بس د الله په نیستم داسې لکه د کڼو ګونګیانو ړندو غوندې. نو دی وجه الله رب کریم دلته تشبیه ورکوي دغه کفارو د کڼو سره د ګونګیانو سره او د ړندو سره. ګورې حقیقت کې بیا درته یم چې دی کاڼه ګونګیان ړانده نه وي. اوس هم چې منکرین ته وګورې هغوی به ښه صحیح ګوري اوري خبرې به کوي، خو چې کله د حق خبره راشي ته ورته د حق خبره وکړه خوله هم پرې نه خوځوي، نه یې تسلیموي، اوري یې نه، ګوري نه ستا دلیل ته. نو ته فی الفور پوه شه چې د حق نه روګرداني کړې، نه ورته غوږ ږدي، نه ورته ګوري، نه یې تسلیموي. دا هم کالعدم دی، په شان د ګونګیانو ړندو کڼو دی د الله په نیز ده. ځکه الله تعالی هغې سره څه دلته مشابه کړی دی. بله خبره یاد وساتئ، ما ویلیو چې دا مثال د پاره د کفارو دی او کفار رستو شپږم وم آیت کې د هغې ذکر و. نو دا هغه رستو وم آیت سره موافقت د دې اوس ډېر راځي. لکه رستو یې ویلیو ختم الله علی قلوبهم، مهر والی الله د دوی په زړونو، وعلی سمعهم او د دوی په غوږونو، وعلی بصوارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې پردې دي. نو چې دلته وګورې الله رب کریم دې ځای کې هم دا خلک مشابه کړی دی د هغه چا سره چې کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، خو فرق په دې یو شیز کې راغلی دی. صرف فرق په څه کې راغلی؟ دلته وایي صمون کاڼه دي، نو دا خو یې مخکې ویلیو چې ختمه علی سمعهم، مهر والی د دوی په غوږونو نو ناوري، دا خو صحیح شه. بیا اخره کې وایي عمیون ړانده دي، نو وروسته یې ویلي وعلی بصوارهم غشاوه، او د دوی په سترګو باندې غشاوه پردې دي، په سترګو باندې پردې راغلي، نو دا هم د هغې سره موافقت یې وشو، بلکل برابر شه. منځ کې دا بکمون ګونګیان دي، هلته یې ویلي ختم الله علی قلوبهم، مهر والی الله د دې په زړونو باندې، او دې ځای کې وایي بکمون ګونګیان دي. موافقت ته وګوره راځي، دلته بکم ذکر کړی ګونګیان، آلته قلوب ذکر کړي، مهر په قلوب په زړونو باندې. دا ولې؟ دا یاد وساتئ چې ختمه علی قلوب او دلته بکمون در اصل د دې یو مطلب دی، ځکه چې هر کله د دې په زړه باندې پرده راله د پاره د حق، نو خوله به هم د دوی څه شي بنده شي. دا یو بل سره تړلي دي چې د دې په زړونو باندې پردې راغلي وي د حق د تسلیمولو نه، نو د دې خولې به هم بندېږي د پاره د حق د بیانولو د تسلیمولو. ځکه خوله هله خبرې کوي چې کله زړه غواړي، چې ستا زړه غواړي نو ته به خبرې کوي، چې زړه دې نه غواړي نو ته به څه خبرې وکړي. نو دې ځای کې بکمون راوړی، هلته قلوب ذکر کړي، ولې یو بل سره تړلي دي زړه او خوله. نو صمون بکمون عمیون معنا به اوس موږ څنګه کوو؟ هم که صمن، هم که بکمن، هم که عمین. دا منکرین د قرآن، دا منکرین د سنت، دا څنګه دي؟ که صمن پشان د کڼو دي، دا پشان دغه کڼو دي. بیا دا منکرین د قرآن و سنت که بکمن پشان د ګونګیانو دي. کاڼه داسې دي چې قرآن ته غوږ نږدي، نور د دنیا هر فسق و فجور اوري، قوالیانې شرکیه هغه اوري، نعتونه شرکیه هغه اوري، الفاظ شرکیه هغه اوري، قصې د دروغو هغه اوري، قصې د اولیاو په باره کې اختراع چې د ځان نه جوړ شوي هغه اوري. خو چې ناوري نو قرآن کریم ناوري، قرآن ته غوږ نږدي. دی وجه الله رب کریم دوی ته هم څه وایي؟ دیم په شان د ګونګیانو دي، ګونګیان د غوږونو نه فایده نشي اخیستی، دوی هم د حق د اورېدو دپاره فایده نشي اخیستی. نو دا هم داسې شو لکه کاڼه. نو سمون دی په شان د کڼو دي، بکمون دی په شان د ګونګیانو دي، حق نه تسلیموي، په خولې باندې نه بیانوي، لا اله الا الله محمد رسول الله نه وایي،
قرآن پہ نوئی سنت د پیغمبر پہ نه بیانی تسلیمی نه بیانول خو لرې خبره او نور د دنیا هر فسق و فجور چې ورله مخې ته کی پای باندې به خوله خوځوي عمیون کعمین پشان د ړندو دي کاڼه هم دي اوري نه ګونګیان هم دي تسلیمی نه ړانده هم دي ګوریم نه د دې عمیون څه ضرورت و ځکه کله کله انسان بل ته غوږ نږدي د بل خبره نه تسلیمی په خولې باندې ځان ورته عاجز معلومیږي نو ځه سترګې خو دې شته خپله کتاب کولاو که وګوره نو دی داسې دي چې کتاب هم نه کولاوي خپل هم نه ګوري نو عمیون یعنی که عمین په شان د ړندو دي نو الله رب کریم بیا درته دغه مهر ذکر وکړو چې څنګه الله وروسته ویلو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه مهر والی الله د دې په زړونو د دې په غوږونو او د دې په سترګو پردې دي نو دین مخکې څه ویلي لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي دلته اوس څه وایي فهم لا یرجعون نو دوی لا یرجعون نه راګرځي د څه شي نه د دې ظلماتو د تیارو د شرکیاتو کفریاتو نه یرجعون رجوع څه ته وایي رجوع ګرځېدو ته وایي چې د یو کار طرف ته روانې د هغې نه راتاو شي دې ته رجوع وایي نو فهم لا یرجعون دوی نه راګرځي نه را واپس کیږي د دې شرکیات و بدعاتو نه د دې مخالفت نه نو دا مثال اولو د اور چې دا موږ بیان که د پاره د کفارو شپږم اوم آیت کې چې موږ د کفارو ذکر کړو او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق دی کې بیا بل مثال دی د اوبو دا د پاره د درېمې ډلې بیانې د منافقانو چې کم ذکر موږ د اتم نواله تر 14 پورې کړو نو په دې دوو آیاتو کې د هغې مثال دی انشاءالله دا به آینده سبق کې وایو ترجمه کوم غوږ کېدی سمون یعنی هم که سمن دوی په شان د کڼو دي پس کې په حق نه اورېدو کې ښه دا ورسره وایي چې حق نه اوري په هغې کې په شان د کڼو دي بکمن یعنی هم بکمن هم که بکمن دوی په شان د ګونګیانو دي ګونګیان خبرې نه کوي نو دیم په شان د هغوی دي چې حق نه تسلیموي په حق خوله نه خوځوي عمیون یعنی هم که عمین دوی په شان د ړندو دي ړانده نه ګوري نو دوی ته هم چې حق وښایي قرآن وښایي حدیث وښایي دوی نه ګوري فهم لا یرجعون نو دوی نه راګرځي په طرف د حق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین